سلامونه درنو لیدونکو ښه راغلاست. یو ځل بیا ستاسو سره نوې او ډېرې په زړه پورې ویډیو شریکوم د سی ایس ټوټوریل چینل له طرفه. لومړی به زه درته دا ووایم دا سی ایس معنا کمپیوټر ساینس موضوعات ټوټوریل. ما خپل چینل ته په دې باندې دا نوم خوښ کړی دی تر څو زه د کمپیوټر ساینس اړوند موضوعات پکې خپروم. خو نن د هغو پښتنو ځوانانو لپاره چې هغه انټرنیټ کاروي، فیسبوک کاروي، یوټیوب کاروي، همدارنګه ټویټر کاروي، د سوشل میډیا نورې برخې کاروي، انسټاګرام، ټلیګرام او نورې برخې کاروي او دوی ویډیوګانې ګوري، اپلوډ کوي، ډاونلوډ کوي. خو دوی ته زه نن یوه خبره کوم، په یو څه باندې د دوی سر خلاصول غواړم. نو دا زما ویډیو د هغو کسانو لپاره ده تر څو هغوی په دې باندې نه پوهیږي. زه غواړم نن تاسو سره په داسې موضوع باندې خبرې وکړم چې موږ څنګه کولی شو د یوټیوب څخه پیسې وګټو، یا څنګه کولی شو د فیسبوک څخه پیسې وګټو، یا هم د ټویټر انسټاګرام څخه پیسې وګټو. لومړی درته دا وایم دا هسې خبرې نه دي، د درواغو خبرې نه دي، ځکه درواغو ته فعلا زه ضرورت نه لرم الحمدلله. نو ستاسو سره مهم موضوعات شریکوم او حقیقت معلومات در سره شریکوم چې خلک څه کوي او دا شان د څه لپاره کاروي، خلک ولې ویډیوګانې جوړوي، ولې خلک و سوشل میډیا و ټولو برخو ته دا ویډیوګانې اپلوډ کوي تر څو هغوی کتونکي ولري او بیا دوی ورباندې عاید لاسته راوړي. زه لومړی تاسو ته دا وایم دوستانو، هیڅ څوک هم دونه فارغه نه دی، هیڅ څوک هم دونه بیکاره نه دی چې هغه راولاړ سي خاص د ساعت تېري دپاره، د ټیم پاسۍ لپاره هغه ویډیوګانې جوړې کړي، بیا یې یوټیوب، فیسبوک او د سوشل میډیا نورو برخو ته پورته کړي، یا سایټونه جوړ کړي او په سایټو کې بیا هغه معلومات وړاندې کړي او هغه بیا هلته ویډیوګانې جوړې کړي، نور لیکنې وکړي، کتابونه اپلوډ کړي. هیڅ څوک هم دونه فارغه نه دي، نه هیڅ څوک د هیڅ چا لپاره د هیڅ چا د پلار مزدوران نه دي چې دا دونه کار کوي او دا دونه سایټونه جوړ کړي دي او دا دونه خدمت خلکو ته وړاندې کوي. دا هر سړی هر څوک د خپلو پیسو لپاره ولاړ دی. اوس فعلا په افغانستان کې درنو لیدونکو موږ په ښه توګه چې کولی شو یوازې او یوازې موږ د یوټیوب څخه په ښه اندازه باندې پیسې ګټلی شو. یوټیوب هیڅ شی هم نه غواړي، یو داسې وړتیا چې تاسې یې لرئ هغه که په هر څه کې وي، هیڅ دا نه غواړي چې ستا وړتیا ته باید تکړه یې، تعلیم ولرې، ته باید ښه کراټه باز یې، ته باید ښه کراټه ولرې یا باډي بلډر یې، هیڅ هم نه غواړي. ته باید داسې یو استعداد ولرې چې هغه ستا د خوښې وي، خو هغه استعداد باید په تا کې داسې موجود وي چې د خلکو توجه ستا طرف ته راجلب کړي، یعنې ستا ویډیوګانې خلک خوښ کړي. مطلب که ته باید داسې ویډیوګانې جوړې کړې چې هغه لیدونکي ولري. نور خدای دې وکړي چې دا ویډیو ته پر هر څه باندې جوړوې، خو یوه خبره یاد ولرئ، دا غزلې شعرول، ډانسونه، نور د اسلام سره په شریعت سره په چوکاټ کې ضد شیان پورته کول، دا بیا ستاسې آخرت درته خرابوي. چې د سړي آخرت خراب وي هغه دنیا بیا هیڅ معنا هم نه لري، که سمه وي که خرابه وي بیا هیڅ معنا هم نه لري. دې ځای ته باید ستاسې او د مسلمان سړي باید و دې ځای ته فکر وي. ډېرې لارې داسې شته، روا لارې شته، سمې لارې شته چې تاسې کولی شئ خلکو ته یو څه وښیاست، یو داسې موضوعات وړاندې کړئ چې هغه خلک سیاحت وړاندې کړي، د یو منظرې وړاندې کړي، ګیمونه وړاندې کړي، هر څه تاسې وړاندې کولی شئ. نو خو له داسې شیانو څخه پرهیز وکړئ چې هغه مو سبا د آخرت په ورځ ستاسې لپاره تر ثواب ګناه ډېره وي. نو درنو لیدونکو بلې خواته نظم راځم تاسو ته دا ښیم موږ څنګه کولی شو په یوټیوب باندې پیسې وګټو، موږ څونه پیسې له یوټیوب څخه ګټلی شو. زه دا پوښتنه په ګوګل کې سرچ کوم، تاسو ګورئ وایي په یوټیوب کې ته کولی شئ چې د هفتې د میاشتې له $2400 څخه تر $4000 پورې وګټې. یعنې که ته ویډیوګانې جوړې کړې او هغه ښه ویډیوګانې هغه لیدونکي ولري، ته کولی شې له خپل یوټیوب چینل څخه په خپل کور کې به ناست یې، ته به له $2500 څخه نیولې تر $4000 حتی تر زیاتو پورې لا ګټلی شې. حتی داسې وخت راتلی شي ته په یوه ویډیو چې ته اپلوډ کړې او هغه زیات لیدونکي ولري، په یوه ورځ کې ته $4000 ورباندې ګټلی شې. نو درنو لیدونکو ناکي، ناحقه، چټي شیان، بېځایه شیان، بېکاره شیان فیسبوک ته اپلوډ کول، کتل، لیدل، یو بل ته لیږل، د دې څخه تېر شئ. دا سوشل میډیا چې تاسې کاروئ، دا یوټیوب کاروئ، فیسبوک کاروئ، هر څه کاروئ، د دې ناکي بېځایه کارونو څخه تېر شئ. راسئ پر یو داسې لاره باندې کار وکړئ، همدا فیسبوک وګورئ، همدا یوټیوب وګورئ، خو دلته داسې کار وکړئ تر څو یو ورځنی عاید هم لاسته ځینې راوړئ. تاسې له بل ملک ته له تګ څخه، په قاچاقي لارو له تګ څخه، له دوکاندارۍ څخه، تر هر څه دا ښه کار دی. دا تر هر څه ښه کار دی چې تاسې په خپل کور کې یاست، د
د خپل کوچنیانو خپل کورنۍ له څنګ یاست او تاسې کولی شئ په زړه پورې عاید لاسته راوړئ او دا قانوني لاره ده، داسې غیر قانوني او د درواغو لاره نه ده. لکه په فیسبوک کې تاسې هره ورځ لیکنې وینئ، داسې پیسې وګټئ، په 1 ساعت کې وګټئ، په 2 ساعته کې وګټئ، $2 وګټئ، ها لاره وګټئ، دا لاره وګټئ. دا هیڅ هغه ټولې درواغ دي، خو دا قانوني لاره ده. تاسې دا خلک وینئ په یوټیوب کې څومره ویډیوګانې دوی جوړوي، اپلوډ کوي، داسې ویډیوګانې خلک جوړوي چې په هغه کې خلکو ته په تحفه کې آیفونونه، ټلیفونونه ورکوي، موټران ورکوي، شیان ماتوي، داسې مهم شیان، ګران شیان ماتوي، خو هغه ویډیو ځینې جوړوي. زه تاسې ته دا وایم هر څوک چې په دغه کوم کسان چې تاسې دا ویډیوګانې ګوري دوی څومره تاوان ځان ته رسوي، تر دغه 10 چنده زیاتې په دې یوه ویډیو باندې دوی ګټي. نو تاسو ته ډېر معلومات په دې اړه نه وړاندې کوم، خو راځم تاسو ته ښیم چې څنګه موږ کولی شو پیسې په یوټیوب باندې وګټو. په لنډه توګه تاسې هر یو ګوګل اکاونټ، جیمیل اکاونټ، ایمیل تاسې لرئ، خالص یوټیوب را خلاص کړئ، پروفایل مو را خلاص کړئ، دلته کلیک وکړئ مای چینل، کریټ چینل، چینل ته نوم ورکړئ، خپل تصویر مو ورکړئ. چینل ته تاسې د هر څه په باره باندې چې ویډیوګانې اپلوډ کوئ، خو دا یې شرط دی چې ویډیوګانې باید ستاسې خپلې وي، باید تاسې جوړې کړې وي. که مو پور هر څه باندې جوړې کړي دا ستاسې خوښه ده، خو باید ویډیوګانې مو خپلې وي. د بل چا ویډیوګانې مو نه وي ډاونلوډ کړي، هغه مو نه وي اپلوډ کړي، د بل چا ویډیوګانې مو نه وي غلا کړي، د یو داسې کار مو په ویډیو کې نه وي کړی چې هغه د یوټیوب د پالیسۍ خلاف وي. مطلب زخمي کېدل، یو چاته بدې خبرې کول، وژل، همدارنګه داسې شیان که پکښې وو هغه بیا د یوټیوب د پالیسۍ خلاف دی، بیا ستاسې چینل درته بندوي. پر هر څه چې باندې چې تاسې ویډیوګانې جوړولی شئ، هر څه تاسې زده یې، تاسې خلکو ته ښوولی شئ خپل ټیلنټ، نو هغه په باره باندې ویډیوګانې جوړې کړي او یوټیوب ته یې پورته کړي. یوټیوب تاسو ته چانس درکوي د 1 کال په موده کې. د 1 کال په موده کې ته باید 1000 ملګري پیدا کړې او 4000 ساعته واچ ټایم پیدا کړي، یعنې ستا ویډیوګانې باید 4000 ساعته وکتل شي. دې ته تاسې فکر مه کوئ چې 4000 ساعت څومره ډېر دي، دا موږ نسو پوره کولی. یوه ویډیو چې ستاسې لږ خلک وګوري، مثال د خبرې ستاسې یوه ویډیو وایرل شي، 10,000 تر 20,000 تر 1,000 کسان یې وګوري، هغه یوه ویډیو ستاسې واچ ټایم درته پوره کوي، دا نورې به درته زیاتې پرتې وي. کله چې تاسې د دوی دغه ته ورسېږئ، د دوی کوم شرط چې دوی لګولی دی، دې شرط ته ورسېداست، 1000 ملګري مو پوره کړو او 4000 ساعته واچ ټایم مو پوره کړو، او بیا دوی ستا چینل ګوري چې آیا رښتیا د هغه ویډیوګانې د ده خپلې دي، پر قانون برابرې ویډیوګانې جوړوي، څنګه ویډیوګانې جوړوي، غلط شیان خو نه خپروي، د خلکو ویډیوګانې خو یې نه دي غلا کړي، د خلکو شخصیت ته خو یې پکې تاوان نه ده رسولی. له دې ټولو لارو ستا چینل کتل کېږي. له هغه وروسته ستا چینل اپلوډ کېږي، د منیټایز کېږي، یعنې منیټایزیشن ته ستا چینل اپلوډ کېږي، منیټایز بسې له هغه وروسته ستا چینل. له هغه وروسته چې ته هره ویډیو اپلوډ کوې، پر هغه هر لیدونکی لري، پر هغه باندې دوی تاسې ته اعلانات لګوي. تاسې به ډېر وخت په یوټیوب کې ویډیو پلی کړی وي، فیسبوک کې به مې پلی کړی وي، یو اعلان پر راوړي، ته غواړې چې ویډیو پلی کړې، هغه یو بل اعلان پر راسي، هغه که د هر څه په باره باندې اعلان وي، بیا ستاسې پر ویډیوګانو باندې هم همداسې اعلانات راځي. دا اعلانات کمپنۍ ورباندې لګوي. په هغو اعلاناتو یو اندازه پیسې چې کوم دوی له شرکتونو څخه غواړي، یو څه اندازه پیسې تاسې ته درکول کېږي، یو څه اندازه پیسې دوی شرکت ګرځوي. هغه پیسې تاسې ته د قانوني لارې پر ګوګل ایډسنس اکاونټ له لارې تاسې ته لیږل کېږي، هلته تاسې ته جمع کېږي. بیا په هره میاشت کې تاسې د دې چانس لرئ چې خپلې پیسې تر $100 واړوئ. نور که هر څو وي هغه تاسې کولی شئ په قانوني لاره په افغانستان کې، حتی په ټوله نړۍ کې چې ستاسې خوښه وه د هغه بانک اکاونټ نمبر تاسې ورکولی شئ، هغه تاسې ته پر هغه اکاونټ باندې راځي. دا د یوې ورځې اکاونټ نه دی، نه د یوې ورځې شی دی، نه یوټیوب چینل د یوې ورځې دی، د همیش لپاره هغه ویډیوګانې چې ستا ویډیوګانې ته اپلوډ کړي او اعلانات ورباندې لګېدلي، د همیش لپاره چې هغه ویډیوګانې کتل کېږي، تاسې ته به یې ګټه را روانه وي، تاسې ته به د هغه ګټه راځي او تاسې به له تکلیفو له زحمتو څخه خلاص یاست او قرار به تاسې ناست یاست او خپل کورنۍ سره، او تاسې ته به نغدي ګټه را روانه وي. هو ډېر سخت شرطونه یوټیوب لري. که چیرې تاسې د بل چا ویډیوګانې را کاپي کړې، حتی ورسېداست منیټایزیشن ته په بل چا په کاپي باندې، بیا تاسې څه کوئ؟ له هغه وروسته بیا هم ته پیسې نشئ ګټلی، ځکه ته یو داسې استعداد نه لرې چې ته پیسې وګټې. که تا استعداد درلودلی نو تا د بل چا ویډیوګانې ولې کاپي کولې؟ نو ته باید که ته د بل چا ویډیوګانې کاپي کوې او هغه خو هم اخر در باندې کاپي رایټ کېږي، هغه کاپي رایټ په خپلو ویډیوګانو باندې لګوي، ستا چینل بیرته بندېږي، بیرته خرابېږي، منیټایزیشن یې اخیستل کېږي، یعنې ستا چینل بیا پیسې نشي ګټلی او ته ورځنې بندېږي. لکه دغه یو چینل زما چینل دی، تاسې ګورئ دوستانو، د زه یې تاسې ته راخلاصوم. د دې چینل منیټایزیشن چې دی، د پیسو ګټلو ځای چې دی، هغه بند دی، ځکه چې دا د غیر قانوني کار کولو له وجې څخه
داسې ما د یو جګړې ویډیو ورته اپلوډ کړی و، د هغې وجې د دې چینل د پیسو ګټلو ځای چې و هغه بند شو د کمپنۍ له لوري څخه. نو درنو لیدونکو هیله ده چې په دې موضوع باندې مو سر خلاص شوی وي او تاسې هیڅکله بیا د هغسې ناکي وخت مصرف نه کوي او بې ځایه ویډیوګانې اپلوډ کول، لیدل او شیر کول د دې څخه تیر سئ. راځئ د ځان لپاره یو کار وکړئ، یو چینل جوړ کړئ، حتی یو فیسبوک پیج جوړ کړئ. اوس هم کولی شئ په افغانستان کې یو فیسبوک پیج ویریفای کړئ، یو ملګری به په خارج کې ولرئ. حتی داسې وخت به راشي په افغانستان کې به تاسې خپل پیج ویریفای کولی شئ، په سمه او قانوني توګه خپل ځان لپاره فیسبوک پیج جوړ کړئ یا یوټیوب چینل جوړ کړئ یا ټویټر اکاونټ جوړ کړئ او هلته سم سالم نشریات پکښې وکړئ. له هغه وروسته تاسې کولی شئ د همیشه لپاره تاسې هغه یو د عایدو سرچینه وي او تاسې به کولی شئ له هغه څخه به همیشه عاید لاسته راوړئ. نو له دې خلکو ته وګورئ، ولاړ شئ، سرچ وکړئ په یوټیوب کې، په ګوګل کې سرچ وکړئ خلک ولې دومره ویډیوګانې اپلوډ کوي، خلک ولې دومره وزګار دي چې هره ورځ د ځان لپاره ویډیو جوړوي، زیات کسان سره را یو ځای وي او هغه به ویډیو بیا پورته کوي، بیا اپلوډ کوي او بیا یې خلک ګوري. دوی ته یې څه ګټه رسېږي؟ تاسې لومړی په دې کیسه باندې سر خلاص کړئ. کله چې ستاسې ورباندې سر خلاص شو، ورباندې پوه سواست، له هغه وروسته بیا تاسې کولی شئ خپله پر دې لار باندې ولاړ شئ او د خپل ځان لپاره په سوشل میډیا کې ګټه وکړئ او د خپل ځان لپاره پیسې وګټئ او هغه پیسې بیا خپله لاسته راوړئ او حتی خپل جیب ته یې راورسوئ او بیا چې تاسې خوښه وه پر هغو لارو تاسې کولی شئ هغه پیسې مصرف کړئ. نو هیله ده چې غمېدلې به نه وي او سر به مو خلاص شوی وي.